کچری تاسو دا غلطي کوئ چې کله هم تاسو په غوږونو کې ګند او خیرې زیات راجمع شي، هغه تاسو د ماچس په تیلي باندې صفا کوئ، یا تاسو ته چې کوم بازار کې کاټن بډ میلاویږي په هغه باندې صفا کوئ، یا تاسو په چابي باندې صفا کوئ، یا تاسو په پن باندې صفا کوئ. نو دا صفا کېدل ستاسو د غوږونو دپاره او ستاسو د اورېدو دپاره بې انتها نقصان دی او دا تر دې پورې هم نقصان دی چې دا ستاسو اورېدل ورسره مکمل د دې سره ختمېدی شي، کوم ته چې موږ په میډیکل کې ایربیکس وایو. کچری د چا په غوږونو کې دا ایربیکس را جمع شوي وي، دا ګند را جمع شوي وي، نو په کومه طریقه باندې به هغه صفا کوي او انسان ته به څنګه پته لګیږي چې زما په غوږونو کې ایربیکس یعنې ګند را جمع شوی دی. نو دا ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې در کوم، تر لاس پورې دا ویډیو وګورئ او مکمل معلومات ترلاسه کړئ. زمونږ په غوږونو کې ګلینډ دي او ورسره هیر فولیکل یعنې ویښته دي چې د هغې نه یو ماده راوځي چې هغې ته سرومین ویلی شي او هغه مادې ته موږ ایربیکس هم ویلی شو. نو کله هم چې دا په زیات مقدار باندې زمونږ په غوږ کې جمع شي نو دا بیا انسان ته نقصان ورکوي، خو دا نارمل چې وي نو انسان ته فایده ورکوي. فایده دا ده چې کله هم زهریلا څیز د بهر نه انسان غوږ ته دننوځي چې د هغه په وجه باندې انسان ته ډېر زیات تکلیف وي او که چېرې دا دننه ننوتو نو د انسان دننه چې کوم انټرنل سیسټم دی هغه ډسټرب کولی شي. په نارمل مقدار باندې چې دا ایربیکس وي نو دا هیڅ مسله نه کوي، خو کله هم چې د مقدار نه زیات شي او دا د خشکېدو طرف ته لاړ شي نو دا په غوږ کې بیا مسله جوړوي. کله هم چې ستاسو په غوږونو کې دا علامات تاسو ته ظاهریږي نو تاسو پوه شئ چې زموږ په غوږونو کې ایربیکس دي. کله هم چې ستاسو غوږونه بندېدو طرف ته ځي یا بار بار ستاسو غوږونه خارښ کوي یا ستاسو غوږونه درد کوي یا ستاسو په غوږونو کې د ګنټې په شان اوازونه ځي او ستاسو ته خپل غوږونه ډېر زیات درانه معلومیږي نو په دې ټایم کې ستاسو په غوږونو کې ایربیکس را جمع شوي وي. نو کله هم چې دا ایربیکس ډېر زیات سخت شي د انسان په غوږونو کې یو ډېر ټایم دپاره پاتې شي نو بیا انسان ته د جراثیمو خرابي او فنګل خرابي انسان غوږونو ته کیږي، کوم ته چې اوټومایکوسس ویلی شي چې بیا د هغې علاج ډېر زیات ټایم اخلي. نو کله هم چې ستاسو په غوږونو کې دا ایربیکس دا ګند را جمع شي نو د فارمیسینه سوډا ګلایسرین په نوم باندې یو ډراپ یادېږي، تاسو هغه استعمال کړئ. هر 15 غنټې بعد تاسو 2 ډراپونه په خپل غوږ کې اچولی شي لپاره د دې چې کم هم ویکس تاسو په غوږ کې دننه دي چې هغه پوښ شي او هغه د بهر طرف ته راوځي. که چېرې د دې سوډا ګلایسرین سره هم ستاسو غوږونه نه صفا کېږي نو تاسو به ډاکټر ENT چې ورته ویلی شي هغه ته به تاسو ویزټ وکړئ چې هغه فرسټ اف آل ستاسو غوږونه په اوټوسکوپ باندې وګوري. نو که چېرې ستاسو کم دا ویکس ډېر زیات سخت شوي وي نو تاسو ته به خامخا ډراپ او میډیسن اډوایس کړي چې د هغې سره به ستاسو کم ایربیکس دی هغه نرم شي چې د هغې نه بعد دا ایربیکس بیا په خپله هم د غوږ نه پرېوځي. نو که چېرې بیا په خپله هم د غوږ نه پرې نه وتلو په غوږ کې بیا هم پاتې شوي وي د هغې نه بعد مایکرو سکشن ورته ویلی شي یا ایر ایریګیشن ورته ویلی شي چې په هغې ذریعه باندې بیا ستاسو غوږونه صفا کوي، یعنې نیم ګرم اوبه په سیرنج کې راوالي او هغه په دومره پرشر سره ستاسو په غوږ کې دننه ولي چې هغه ستاسو پردې ته هیڅ نقصان نه ورکوي چې د هغې په ذریعه باندې ستاسو په غوږ کې کوم هم ایربیکس سخت شوي وي هغه ته بهر راوځي او ستاسو غوږونه صفا شي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي همدغه شان میډیکل انفارمیشن موږ تاسو ته ډیلي بیسیس باندې راوړو چې د هغې دپاره تاسو دا ویډیو د خپل فرینډ سره شیر کړئ ځکه چې څنګه تاسو ته د دې معلوماتو فایده وشوه چې دغه شان ستاسو فرینډ ته هم وشي. شکریه، الله حافظ.